پر ځان د باور کچه لوړه کړئ. اول، ښه جامې واغوندئ. کله چې تاسو د خپلې خوښې جامه هغه چې پوهیږئ د نورو خلکو به هم خوښه سي واغوندئ، نو دا به په تاسو کې په اتومات ډول په خپل ځان د باور کچه لوړه کړي. تاسو به په خپل ځان کې ستر تغییر احساس کړئ. که چیرې تاسو په دې باور نه لرئ، نو تاسو فقط یو ځل هڅه وکړئ، خپل د خوښې جامې مو راواخلئ او وایې غوندئ. وروسته بیا د هندارې پر خوا ولاړ شئ او فکر وکړئ چې د سترګو په وړاندې مو یو ځیرک او خوږ کس ولاړ دی. په همدې ډول ستاسو په هر مجلس یا ناسته کې هغه که رسمي بڼه لري یا غیر رسمي، زیاتره خلک ستاسو لباس ته متوجه کیږي او له مخې یې داسې انګیري چې ګواکې نوموړی شخص پر ځان پوره باور لرونکی شخص دی. نو ستاسو ظاهري بڼه یعنی لباس ستاسو د شخصیت د سینګار مهم جز دی، کوم چې مو پر ځان د باور په پایله کې استفاده کړی دی. دوهم، پر مخ مسکا خپره کړئ. مسکا تر ټولو ښه عادت دی او کله چې تاسو یوه مسکا وکړئ، نو دا نه یوازې دا چې تاسو ښکلي ښکارئ، بلکې تاسو سره ستاسو ګرد چاپیره ټول خلک د خوښۍ احساس کوي. خلک جدي او غوسهناک مخ نه خوښوي، بلکې داسې مخ خوښوي چې تل پرې مسکا حاکمه وي. مسکا په تاسو کې یو موج لرونکی اغېز پرېږدي، کوم چې د نورو د خوشحالولو سبب ګرځي او د نورو خلکو په خوشحالولو سره ستاسو پر ځان د باور کچه نوره هم پورته کیږي، چې دا بیا د شخصیت د ودې باعث ګرځي. دریم، تل خلکو ته د مرستې لاس ورکړئ. هغه شخص چې نور ته د مرستې لاس ورکوي د ډېر مهربانه ضمیر لرونکی وي او دا یوازینی شخص وي چې د ځان په اړه د خلکو ښې هیلې او پریمانه دعاګانې راټولوي. د نورو خلکو لخوا د تاسو سره مینه او ستاسو قدرداني کول نور هم ستاسو داخلي ویاړ لوړوي او پر ځان مو نور هم باور زیاتیږي. نو د مهربانه ضمیر لرونکي سئ، خلکو ته په مهربانۍ د مرستې لاس ورکړئ او وروسته په ځان وویاړئ. څلورم، کوم شیان چې مو خوښیږي یو څه اندازه وخت ورکړئ. کله چې خپل ځانونه خسته او ستړي احساس کړئ او غواړئ چې ځان بیا خوشحاله کړئ، نو ټول هغه کارونه چې هره ورځ یې کوئ ژر تر ژره پرېږدئ او هغو کارونو ته وخت ورکړئ چې ډېر مو خوښیږي. لکه د خوښ فلم وګورئ، ځان ته په خپله چای یا کافي جوړه کړئ او د یو په زړه پورې ناول د لوستلو پر وخت یې په مزه مزه وڅښئ. په دې سره به تاسو یو ځل بیا ښه او خوشحاله احساس وکړئ. دا به ستاسو سره مرسته وکړي چې خپل ټول ورځني کارونه مو په ښه ډول پر مخ بوځئ. پنځم، خپلو مثبتو ټکو ته نوره ځلا هم ورکړئ. هر څوک خپل مثبت او منفي ټکي ښه پېژني. منفي خاصیتونه له ځانه وغورځوئ او مثبتو خاصیتو ته نوره هم ځلا ورکړئ. ځلا څنګه ورکوئ؟ لومړی مو ټول مثبت ټکي راجمع کړئ، بیا وګورئ چې کوم مثبت ټکی سته چې زه یې په خپل ځان کې هغسې چې څنګه په کار وي نسم برابرولی. کله چې مو دا ټکي پیدا کړل، بیا نو دا ټکي له هرې لارې چې وي تصفیه کړئ او پاتې ځلا یې هم ورکړئ. کله مو چې دا کار وکړ، نو تاسو به په خپل ځان کې ستر تغییر حس کړئ. تاسو به پر ځان نور هم باور پیدا کړئ، ځکه چې په دې کار سره تاسو یو رښتینی مثبت شخص ثابتېږئ. شپږم، ځان ته آواز ورکړئ، یعنې ځان ته پام راواړوئ. ځان ته آواز کول یعنې د ځان پام د ځان په اړه جلبول هغه څه دي چې کیدای سي تاسو ته ډېر اغېزمن ثابت سي. ځان ته آواز وکړئ او د خپل ژوند ټولې کوچنۍ او سترې لاسته راوړنې مو ترې واورئ. وروسته دا هر څه ترتیب کړئ او فکر پر وکړئ چې په دې سره به ستاسو په داخل کې شته باور نور هم پر خپل ځان لوړ سي. قدر پیژندونکي واوسئ. اول، هر څه چې ستاسې په شاوخوا دي پاملرنه ورته وکړئ. ځینې وختونه ستاسې د ارادې د کمښت له امله ځینې شیانو ته هغه چې ستاسې په شاوخوا دي پوره پاملرنه نه کوئ. نو تاسې دا خپل تلپاتې عادت وګرځوئ چې هغه څه چې ستاسې په شاوخوا کې شتون لري په پوره پاملرنې سره یې په اړه فکر وکړئ. د ګلونو روح تازه کوونکی بوی، د شنو نباتاتو لیدنه، د شبنم څاڅکي او ورته نور ډېر څه په پوره دقت سره وګورئ او فکر وکړئ چې دې شیانو طبیعت ته څنګه ښکلا وربخښلې ده. نو د شیانو قدر هغوی ته په پوره پاملرنه کې ولټوئ او کله چې مو دا چاره ترسره کړه، نو دا ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو د خپل ځان په شاوخوا د هر یو موجود قدر پیژندونکي او ستاینه کوونکي جوړ سئ. دوهم، توند مزاجي مو ودروئ. له کومه وخته چې ټکنالوژي زموږ په ژوند کې ظهور کړی، موږ هم په مزاحم ډول د ټکنالوژۍ اړوند شیانو سره زیات وخت په لګښت رسولی دی. حال دا چې د دې شیانو په بې وخته او بې ضرورته ضررونو هم ښه پوهیږو،
موږ تقریبا په مکمل ډول ماشیني سوي یو، نو موږ ته پکار ده چې یو ځل بیا خپل اجتماعي او انساني موډ ته ور وګرځو او د دې کار لپاره اړینه ده چې د ټکنالوژۍ اړوند توکو کارونه د اړتیا په اندازې وکړو. موږ باید زیات وخت خپلې کورنۍ او دوستانو ته ورکړو او د هغوی سره په خوشحاله ډول ناستې وکړو، نه داسې چې د ټکنالوژۍ اړوند توکو د کارونې پر وخت هغوی ته بیخي وخت ورنکړو او هغوی سره توند مزاج وکاروو. تاسو باید په دې پوه شئ چې د یو چا لږ قدر کول او ورسره په پراخ تندي روغبړ او ناسته کول تاسو ته ستاسې د قدر کېدلو لپاره څومره اغېزمن تمامېدلی سي. نو بیا هم تاکید کوو چې خپلې کورنۍ، خپلوانو، دوستانو او ټولو انسانانو سره په خوږه ژبه خبرې وکړئ او هغوی ته وخت ورکړئ، نه داسې چې د دوی لپاره ستاسې وخت د ټکنالوژۍ اړوند وسایلو کې تیر سي. درېیم، د کوچنیانو سره وخت تیر کړئ. کوچنیان دا هنر لري چې موږ ترې قدر پیژندنه زده کړو، ځکه دوی زموږ برخلاف د کوم چا د قدر کولو ښه وړتیا لري. دوی د کوم چا د قدر کولو لپاره ستورو شیانو ته اړتیا نه لري، بلکې په یوه کوچني چاکلیټ باندې هم د چاکلیټ ورکوونکي ډېر قدر کوي. نو تاسې باید خپل یوه اندازه وخت له کوچنیانو سره تیر کړئ تر څو له هغوی څخه د شیانو او خلکو قدر کول زده کړئ. څلورم، د تاسو پورته خلکو سره ځانونه مه پرتله کوئ. کله چې تاسو خپل ځان چې هغه درڅخه د ځینو علتونو پر اساس په ټولو چارو کې وړاندې وي پرتله کړئ، نو په تاسو کې یو منفي عنصر پیدا کیږي او هغه منفي عنصر د دا ډول خلکو نه قدرداني کول دي. نو هڅه وکړئ چې په خپل فکر کې داسې منفي ټکو ته ځای ورنه کړئ او له خپله فکره یې وشړئ، ځکه که تاسو ځان له داسې خلکو سره پرتله کوئ نو په تاسو کې د هغوی په وړاندې د بېقدرۍ انګېزه رامنځته کیږي او دا په داسې حال کې چې ستاسو دا بېقدري کول هغوی ته هیڅ زیان هم نسي اړولی. نو ژر تر ژره له دې کاره لاس واخلئ او له دې ذهني ناروغۍ څخه په یوه کنده کې پټ سئ تر څو د هر انسان قدر در سره پیدا سي. پنځم، د تاسو څخه کښته خلکو سره ځانونه پرتله کړئ. په خپل شاوخوا کې هغو خلکو ته پاملرنه وکړئ چې له تاسو څخه په هر لحاظ کښته سټیج کې دي. کیدای سي په دوی کې داسې خلک وي چې بېدندې وي، ځینې به ډېر خفه وي، ځینې به یوازې وي او دا به په داسې حال کې وي چې تاسو به نوموړي ستونزې نه لرئ. نو په دې حالت کې خپل ځانونه د دوی سره پرتله کړئ، بیا به پوه شئ چې تاسو په خپل ژوند کې چې څه لرئ هغه څومره ارزښتمن او د قدر وړ دي.